دا دوانو جهانو سردار مبارک فرمای ان الله لا ينظر الى صوركم والى اموالكم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی الله رب العالمین ستاسو صورتونو شکلونو تا او ستاسو مالونو تا ګوري نه ګوري بلکې ينظر الى قلوبكم واعمالكم، بلکې الله رب العالمین ستاسو ړونو او اعمالو ته ګوري. ستا صورت کې ارسنګ دی، ستا په جیب کې پیسې شته که نشته، الله رب العالمین هغې ته نه ګوري. الله دې ته نه ګوري چې دا کس په بنګله کې اوسېږي او که دا کس په لوی قصر کې اوسېږي او که په کچه کور کې اوسېږي. څه ته الله ګوري؟ رسول الله مبارک فرمایي بلکې ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله چې ګوري بنده ته او دا بنده هغه له جزا ورکوي او بدله ورکوي او بنده له زندګي د دنیا او د آخر الله جوړوي، نو الله د خپل بنده ړه ته ګوري چې دا ما د دې بنده ړه څنګه دی، ړې صفا دی کړی خراب دی، ړې ټیک دی کړی ګنده دی، ړه کې زما یاره شته که نشته، ړه کې زما سره مینه شته که نشته، زړه کې زما د رسول الله مبارک محبت او صحیح عشق شته که نشته، په زړه کې زما د اعمالو او زما د قرآن او زما د رسول الله د احادیثو قدر او احترام شته که نشته. الله پاک دې ته ګوري. الله دې ته ګوري چې زما د دې بنده عمل څنګه دی، زما د دې بنده عمل زما د ارشاداتو برابر دی که نه دی، زما د دې بنده عمل زما د رسول الله مبارک د وینا مطابق دی که نه دی. زما د بنده چې عمل کوي د څه دپاره کوي؟ دنیا دپاره کوي، د جاه دپاره کوي، د نوم دپاره کوي، که د ریا دپاره کوي او که زما د رضا دپاره کوي، د عذاب نه د نجات دپاره کوي، د جنت د حصول دپاره کوي، دې د عمل په کومه اندازه باندې کوي او دې د اړه په کومه اندازه باندې ساتي. زما عزتمندو ګوره د الله نظر زمونږ په ړونو او زمونږ په عملونو دی. په دې خام فهمۍ کې او په دې خوش فهمۍ کې دی ګوره موت اپرو نزو چې زما به زه به ظاهر جوړوم او زه به ځان له شکل به ښکلې کوم او زه به جامه ښه اغوندم او زه به ښه بنګله جوړوم یا به زه ښه ګاډې جوړوم، نو زه به چې کوم دی په دنیا کې به هم زه خیم او آخرت کې به هم خیم. نه دنیا کې به ظاهر خلق دوکه کې، لیکن الله پاک نشي دوکه کولی. ګوره زما عزتمندو دنیا کې یو سړی دی ملما سازي کړې ده، پیتل او تانبې راغشتې ده، اوسپنې راغشتې ده، ګیلټې راغشتې دي او په هغې باندې د پاسه سره خېجولې دي. نه یو ساده انسان به دوکه کې دا سړی موته به دوکه کې ما ته بوی دا د سرو امیل دی، دا د سرو بنګړې دی. زه خو ساده سړی یم، زه خو په سرو نه پوهېږم، زه به یې ظاهر ته وګورم چې هلکه واقعي دا رنګ یې خو د سرو دی، بره پې سره ختلي، دا بنګړي د سرو دي، دا امیل د سرو دی. لیکن که دغه انسان چې د په دې ګیلټو په دې اوسپنه او په دې تانبه باندې او پیتلو باندې سره خېجولې دي، که دی یو زرګر له یوړو او د سرو والا دکاندار له یوړو زرګر له دکان ته او هغه لاس کې ونیوه اب ورته وخاندي ورته وایي پلانکي دوکه مه کوه، دا خو ګیلټ دي، دا خو اوسپنه ده، دا خو تانبه ده، دا خو سپین زر دي، دا پاسه دې ولا سرو اوبه ورکړي دي، اب یې ډارک وپېژندي ورته به واپس کي. دغه رنګ د مې عزتمندو ته خو به ظاهر جوړ کې، ظاهر به ګیره پرېږدې غټه غټه، خفه کېږو به نه. سپینې خبرې کوم، په دې معاشره کې تاسو موسیږئ موږ هم موسیږو. ظاهر به دې برابر کړي، تسبیح به دې لاس کې نیولي، ظاهر به برابرې پټکې به یې والي، بړې به یې والي، برید به یې خریلي، جومات ته به مخکې را روانې، سب کې به ناستي، لوسپیکر به یې کلک نیولي، بانګ به دې څوک نشي ویلی، اقامت به دې څوک نشي کولی او مټې به وی او ځان نه به قلقلا خان جوړ کړي، د محلې مشر به دې تنګي، د محلې کشر به دې تنګي، عالم قاري صاحب به دې تنګي، بل نیک به دې تنګي او ظاهر کې وروره ټیسټه پاسه به جوړ کړي، نور ړې د ګناهونو ډکي، ړې د حسد نه ډکي، ړې د بغض نه ډکي، ړې د کبر نه ډکتې، ړې د ریا نه ډکتې، ړې د بنیتې نه ډکتې، ړه کې فساد پروت دی. د مې عزتمندو ظاهر خو به ما ته دوکه کي، موږ به ورته وګورو چېرې دا خو ډېر نیک سړی دی، ړې خو موږ ته نه ښکاري، لیکن الله رب العالمین ګورې نشو دوکه کولی. څنګه چې یو سړی په سرو په غلطو سرو باندې به ما دوکه کتابه دوکه کی، زرګر نشي دوکه کولی. دقه رنګې د مې عزتمندو په ظاهر شکل به مونږ بنیادم دوکه کو،
خپل گاونډي به دوکه کو خپل مسلمان ورور به دوکه کو ابا زما ظاهر ته وګوري لیکن زما عزتمند الله رب العالمین نشو دوکه کولې ګوري کته شپېته کاله زندگی د اتیا کاله ژوند دی او سل کاله ژوند دی ظاهر دې ډیر برابر کړی دی نه دې ګډ وډ دې د ګناهونو ډک دی لکه د ایمان نشتا لکه تقوا د الله یره نشتا لکه د رسول الله مبارک عشق او مینه محبت نشتا لکه د شریعت د احکاماتو تابعداري نشتا کدا ظاهر تا ډیر برابر کو او ډیر دې برابر کړه مې عزتمند خدای پاک وړنه خبر دې کنه دا عمل لګور اس عمل نه دی اخرت تم خراب دی دنیا کو ظاهری ټیک تی راکې مسلمان به دوکه کې لیکن خدای پاک له چور شي او قبر ته ورسي او یا تبه د پس کې خو دی شي او بیا دې لړا کولو شي او عمل نامه دې را کولو شي قسم دې کدا ظاهر بیا موت بچ قسم دې ک بیا د موږ د سپینه جامه او دا پټکی او دا بنگلا او دا ټیسټ پاسټ او دا نیک ظاهری شکل او صورت والله کدا ما او تا بیا د خدای نه بچ کی ګوري کدا خدای نه بچ کولو والا دی ابدا موږ عمل د خدای نه موږ بچ کی کدا الله د عذاب نه نجات را کوي هغه به د موږ زړه موږ د خدای د عذاب نه نجات را کوي نو د انسان د پلا او د کامیابی تعلق ګور د سره دی خپل زړه به جوړو الله ظاهر ته نه ګوري ډیر مثالونه موږ سره موجود دي حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته وګوره کنه ظاهر صورت او ظاهر شکل و شباهت د دنیا جاه وګوره حضرت بلال صاحب غلام دی پردی مرئی دی د مرئی او د غلام څه حیثیت وي اس حیثیت نشته هغه غریب د روپے مالک کیدی نشي ادا خپل کور مالک کیدی نشي ادا خپل بنگلې مالک کیدی نشي اپ خپل اختیار ځان له ټماټر او پیاز نشي اغشته غلام په خپل اختیار ځان له جامیم نشي اغشته غلام په خپل اختیار ځان له وادم نشي کول اختیار د آقا د اذن نه بغیر د کور نه بارم نشي وته د په خپل اختیار ک دی ټوپه یا جامه پیزار ځان نه نشي اغشته د روپے مالک نه دی کله غلام په جیب کې 2 روپے یو کوسل روپے د آقا دی لکه د غلام ټول وجود د آقا دی نو حضرت بلال صاحب ظاهر کې خودي غلام دی خو پردیم رہیو د هغه ظاهر د بلال صاحب څخه حیثیت نو په شکل او شباهت کې هم غریب صحابي د حبشي اوسیدونکو د رنگ نم غریب تورو او بیا د رنگ تورواله سکه د موږ تاریخ لیکي بعد انسان د رنگ تور خو په تور کې بعد شکل خولي وي ظاهري اندامونه د شکل هغه خولي نو ظاهر په مخ باندې ټاکیو او داسې دانه دانه د غریب مخو ولې د حبشي علاقه خلق خدای د غرنګ پیدا کړی دي دنیا کې د الله نظام دی څه خلق سره دي څه سپین دي څه خړ دي څه تور دي دا د خدای تخلیق دی الله پاک په خپل تخلیق باندې خپويږي لیکن د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دا غنم راشن وصل کی بلال حبشي لکه د حبشي اوسیدونکو د افریقي د وطنو د افریقي د وطن بنی آدم او انسان د رنگ نه تور دی ظاهری شکل او شباهت کو تاسو سوکتلی حرمین او تقدیر مونږ بوزي الته تاسو کتلی د افریقي د وطن چې کوم خلکی دغه وجود ډیر ډول او سنگارې برابر ني شونډې دغه غټي وي پوزه غټوي اندامونه غټوي رنگي تور وي د خدای پیدا کړی دي نو حضرت بلال د هغه علاقه او د هغه وطنو نو ظاهری شکل هم د غریب ټکنو او قام نسب هم ټکنو غلامو نه پلاشتا نه روشتا هیڅ نشتا پردی غلامو د امیہ ابن خلف لیکن زما عزت مند ډول کې ایمان پروتو اړې برابرو لکه د الله یاره پرتاوه لکه د الله محبت پروتو لکه د رسول الله مبارک عشق او مینه پرتاوه دغه د مکی کافرانو او د دې مکی سردارانو بدیرونیو او د مکی مکرمه په غرونو کې وراخته او د مکی د ملکانو ځوانان اغیله به ورکو او په خپو کې به تر سه واچولې وې دی بوزه سنگستان تبار د مکی د کلی نه وباسه نو پرسه به ولا په خپو کې چولې وي او الکانو په دې کوسو کې راخته او کانی بو سره د رستونه په کانو باندې شته چابکه بو سره وي د قجرو لخت بو سره وي د حضرت بلال په غیبه باندې وخه دا صادر او دا کمیس په دلری کو لنګ به سره په چولو عورت به پټو او دقه به شګو کې راخکو بار به د مکینه اوستو او د مکی مکرمه هغه وادي دا الته بوټي نشتا او بنشتا شګلن علاقه د غرونو نور ډیر زیات تیز دی د نور حرارت ډیر دی هوا لګي موسم نسبتا خي لیکن د انور ډیر تیز دی د انور ګرمایش ډیر زیاتی
نو هغه د مکې مکرمې د انور پتو کې به پشګو کې به واچو او ګرمې شګې به ول پسینه واچولې او تیګي به ګرمې راواغشتې ابه ول پسینه باندې کې خو دې چې یاره دې پانسی او بلکې بعد وخت په اسکار راوړل اور به راوړل هغه اسکار به واچول او بیا بلال صاحب د پاسه سملو او په لختو به وخه او دا امیہ دا آقا او دا نور کافران به ولاړو ابو جهل او وته به وی ګوره دقه سزا به درکو پریدود نه پدې اور به پروتي پدې انور کې به پروتي دغه وهل ټکول به درکو پدې زمکو به راکاګو زمون هغه خپل دین دې پریدا واپس هغه خپل زمون دین تراشه دغه پیغمبر باندې ایمان وروړي الله باندې ایمان دا پریدا د دې خپل خبره نه اوزا دړنه ایمان وباسه دړنه دا وحدانیت او للهیت لري کا لیکن بلال سے بکم وازونه کول او په دغه حالت کې چغه والی الله احد الله احد ما په یو یکتا ذات باندې ایمان دی بل څوک نه منم دغه یو خدای او الله چې مونږه پیدا کړی او ټول کائنات پیدا کړی دی دغه زمونږ رب دی په دې ایمان دی نه منم تاسو د ابوتان تاسو خبره نه منم دا خو صرف والو ټکول له پښګو کې راخلی او سکار په ملو پسینه باندې چوللی په دې حالت کې مې مړم کې کنه نو ایمان نه پریدم د مې عزت مند ایمان داس یو نور دی او داس یو خوب شي چې دا د انسان رته پسچ باندې کوشو کنه دا به دلنه نوزي کدا سرمن د انسان نه پچاړو باسي او دا وجود ټوټي ټوټي کې او یو انسان سچ مسلمان دی او پړ کې صحیح ایمان پروت دی او پړ کې د الله صحیح محبت او عشق او مینه پروتي قسم نکړه د په ایمان کې د وخت برابر هم فرق راشي فرق ناراضي او کو فرق به راغو دا بیا مؤمن نه دی ګوره دا مؤمن او مسلمان نه دی چې د دنیا په تکلیفونو باندې د ایمان خرابيږي نو بلال صاحب خو صحیح مؤمنو او بیا داسې مؤمن چې رسول الله مبارک صحابیو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مجلسونه او ناس ته پاسته شوی و د قران نزول کتلو احادیث مبارکه د پیغمبر علیه السلام د مخ اوریدلو هغه پسې منزونه کړی دی هغه سره ناس ته کړی دا هغه ایمان رب دلنه څنګه وزي نو بلال سے بڑو ګوره برابرو ظاهر د غریب شکل صورت نشتا مال جیداد نشتا بنگله نشتا کور نشتا اس نشتا پر دی غلام دی اس نشتا اس وسر نشتا نو سر جامع خپلشتا نه پیزار خپلشتا نو سر تانیز روپے شتا پر دی غلام دی لیکن د مې عزت مندو چړل کی ایمان را غوړ ټیک شوړو نو بلال مرتبه ګوره کنه کمی مرتبه ته حضرت بلال رسی په دنیا کې د پیغمبر علیه السلام د جمعات مؤذن ګرځي مؤذن د رسول الله وتویل کیږي مؤذن د رسول الله مبارک پیغمبر علیه السلام چې اذان کوي بلال ته اذان وکا مکه مکرمه فتح کیږي او د بیت الله مبارک نه بوتان چې پیغمبر علیه السلام روان کړ او هغه ته رو غرزول او لومبي مسکیږي او اذان کیږي بلال څه شو بلال راولې دا منقبت پچاته ملوشي دا منقبت د دنیا په تاریخ کې چاته نه دی ملو تر قیامت پورې ته ملو نشي چې کوم بلال ته ملو دی حضرت بلال رضی الله عنه ته ابو پس ګرځي بلال را پیدا کې چې بلال رضی الله تعالی عنہ را پیدا کړي بلال صاحب ته وی اذان وکا وی دا الله رسول کوم ځای کې حکم زیرا تخایا وی دا بیت الله چت خېجا دا بیت الله مبارک پسر باندې او درېږي اذان مګي دا بیت الله چت خطل خو به دې بيدا اغه منقبت او سعادت خدای د بلال صاحب لور کوي بلال رضی الله تعالی عنہ د بیت الله مبارک د بیت الله مبارک په خوا کې کوم خوند او عزت ته قسم دې په خلینو بیانېږي او بلال صاحب له خدای کوم ورګي د بلال صاحب ته چت توخېجا او په چت باندې اذان کو خلق منزل رو بلا په آخرت کې کوم مقام دی د آخرت مقام خو غږ مکوا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج دلار او د دوانو جهانو سردار مبارک د الله سره ملاقات او رازداري لړ نبی د جنتونو سفر پکې شوی دی او د دوزخونو سفر پکې شوی دی الله رب العالمین حضرت جبرئیل ته وی دا د دوانو جهانو سردار مبارک په جنتونو ګرځاو ته خایا دوزخونو ته خایا دا وګوري پیغمبر علیه السلام چې روان دی په جنت کې زی نو فرمایي حدیث شریف ته ګوري دا ځان منګړت قصه نه ده پیغمبر علیہ السلام په خپل باندې فرمای دروخ نه وای چې کله واپس راو د معراج نه بلال سے بیرو غوستو وی بلال دلته راش
دا تس عمل کې دا تاسو عمل شروع کړی دی زه خو چې جنت ته لاړم او جنتونو کې ګرځېدم او د جنت سیر مې کو نو زه وروستم او ستا د خپو کشار مې ځان نه مخکې اورېدو داسې راته محسوسېده چې ما نه بلال مخکې روان دی د پړو اواز را دی یو کس چې روان یي خپه قدم اخلي نو قدم اواز کوي خامخا نو ته هلته جنت کې وي نه او د خپو کشار دی په جنت کې او زما سره نو ما نه وروستم نو زما نه مخکې و لکه خادم د خپل آقا نه بعد وخت کې مخکې رواني بعد وخت کې خادم وروستي بعد وخت کې خادم مخکې رواني لار صفا کوي څوکیداري کوي مخکې ته روان وي نو په جنت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خادم دی او په جنت کې د رسول الله مبارک نه مخکې روان دی او جنت کې د خپو کشار په دنیا کې لا جمدی دی بلال صاحب لا وفات شوی نه دی په دنیا کې حیات ته لا زندگی پاتې ده بیا هم د جنت د خپو کشار خدای رسول الله مبارک ته خی د اخرت او د جنت هغه مرتبه الله پاک رسول الله مبارک ته خی د مې منذ د دین لوی سعادت بلشتا دا ګوره په ظاهر نه ده دا په شکل او صورت او په مال نه ده دا په چا باندې وا دا پړو باندې وا نو د دوانو جهانو سردار مبارک فرمای اے بنی آدم خبردار ګوره دا خبره په ذهن کې واچوا خپل رسم کا خپل قلب او خپل له برابر کا ظاهر ته مزه ظاهر کستا ارسنګ دی کته غریبی که مسکین کور دشته ک نشتا جامه پیزار دشته ک نشتا ظاهر ته مګوره کرنګ دی تور دی ک سپین دی پسترګه مازوري ک پلاس مازوري اندامونو د الله پاک ورکړه د الله پاک یو امتحان دی بنی آدم باندې کوي خبره د زړه برابر کا چړه برابر شو کنه جی بیا به ټول عمل برابري او چړه ګډوډي ګوره ار عمل به خرابي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی مسجد نبوی کی ورځ ناشته او یو کس لګیو منځه کو نو چې منځه کو نو هغه د موږ ډیر برابر نو خشوع حضور پکې نه وا یو خوابل خو قتل د موږ آداب هغه برابر نو چې موږ آداب برابر نو صحابه ته حضرت عمر سے وی د کس لګړ وډ دی لکه خشیت الهی نشتا صحابه وته الله رسول دا قدر نیک امیر المؤمنین دا قدر نیک انسان دی د موږ د آدابونو به خبر نوي لکه به خشیت او خشوع خضوع وی ظاهر به ټیک یو خوابل خو ګوري خړ به برابرۍ حضرت عمر صاحب امیر المؤمنین دی وته وی نه ای مرګرو داسې نه ده د پړل کې خشیت الهی پروتو او د پړل کې خشوع او خضوع وا د لاسونه په خپل برابر سترګې به په خپل برابر وي کړي ټیکو او پړل کې د مزد آداب او خیال ساته او پړل کې د خدای یره او پړل کې خضوع وا ظاهر نیت په صحیح تړلیو ظاهر به توجه برابر وا یو خوابل خو بیا نه قتل دي چې ظاهر د موږ ګډوډ کې دړه ګډوډ دی خبره دړه د چړه برابر شو ټول اعمال په خپل برابرېږي او چړه خراب دي اعمال نه برابرېږي لبټی کول غواړي د مې عزت مندو عطا ابن ابي رباح یو لوی تابعی تیر شوی دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانہ کې تیر دی بلکې داغه په استادانو مشرانو کې راځي دا غریب درنګ نډیر تورو رنگ برابر نو خلق به پورې خندا کولا ټوک به پسې کولی هر قسمه خلق دنیا کې شتا امام ابو حنیفه امام اعظم رحمه الله فرمایي وی اے خلق د عطا ابن ابي رباح شکل ته مګوره تاسو غره د شکل ګوره چې تور دی لیکن ما رأيتو د دن لوی عالم ګوره ما نه دی لیدلې د دلته ګورل کې قران پروت دی دلته ګورل د احادیث مبارکه او د نیکو اعمالو ډکته ظاهری شکل ته باندې ګوره په صحابه کرامو کې یو صحابي تیر شوی دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنه سعد نوم باندې صحابه کرام ډیر زیات دي سعد د ډیرو صحابه کرامو نومو لیکن دا صحابي په سعد اسود باندې یادېږي د دارنګ دیم د حبشي اوسیدونکو او دارنګ نه غریب تورو او دا مخ دانیو په دې مخ باندې داغونو یو ورځ د ځوانو جهانو سردار مبارک مسجد نبوي کې ناست د انسان فطرت دا دی چې کوم انسان ظاهری شکل داسې تور وي نو انسان ته داسې لغوندې کرکه کوي فطرتي داسې یو انسان مثال پتو دا چا الله سقاوي د خور وي د خټو وي هغه څه روټه ته نه کینی دا چا مثال د خوراک انداز ټیک نه وي هغه سر خلکو نفرت کیږي روټه ته سر نه کینی دا چا کپڑے ګنده وي هغه سر خواته خلک نه کینی کپڑے ولا ګنده کې نو دا د انسان فطرت او مزاج دی
دغه صحابي حضرت سعد اسود رضی الله تعالی عنہ دیم غریب د رنگ نه تورونو باي صحابه کرام دا سوچ غیبا د ظاهری شکل تکتل نو لگا ډډه به کولا چې یاره د وجود تور دی کپڑے د غریب نه وي یو لنګ میدان نه تو کړو کوري نو مسکین فقیر صحابیو نو صحابه کرام او بعض صحابه کرام ودا سدن لغوندي ځان به تل ډډه تکو چې دی بکینه ایبت لک اخوا شو چې روټه د بناستو سو کو سر خواته نه کین غریب ډیر زیات پریشانو ډیر خپدي یو ورځ راغو د دوانو جهانو سردار مبارک له او د الله رسول الله مبارک په مجلس کې کېناس او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پجړاش او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تی د الله رسوله ماله خدای پاک دا شکل تور را کړی دی او دا شکل می منابر نه دی او غریب مسکینم کور می نشتا جامه می نشتا پیزان می نشتا دغه رنگ خپې بل خپې ګرځم جامې می نشتا نو د یو مجلس کې کینم نو استاد مرګري صحابه کرام دی مان نفرت کوي مان ډډه کوي ما سر خواته نه کینی کروټه ته کینم نو ما سر پکاسه باندې روټه ته سو پرازان نه کینی ډډه رانه کوي خوان رانه تختی که چا سره خبرې کوم نو څوک سره په مینه محبت باندې خبرې نه کوي ار سړی باندې ما خبرې بوج کیږي معنا ډډه کی نفرت رانه کوي ډیر زیاتې وجړل نبی د دوانو جهانو سردار مبارک دی د الله رسوله د انسانانو په نفرت نه پروا نشتا چې د انسانان مان ډډه کوي او مان لريواله کی او ما سر خواته نه کینی خیر دی نه دی کوي انسان فطرت او مزاج دی ما شکل تور دی غریب ما جامه پاک نشتا وجود می صفا نه دی خیرن دی لیکن ما سره یو سوچ او فکر پیدا شو ما دی دنیا دی نظام تو قتل او دی خلقو ته او قتل چې مان ډډه کوي نو ما سره یو یره پیدا شو ایره دار چې زه خوستا صحابیم پتا می ایمان وروړل او استاد کلک مرګریم او لکه می د خدای يرم پرته ده سچ مسلمان اس نفاق مړ کې نشتا يرم پدې پیدا شو اخشنه چې اخرت تلار شم د دنیا د جن خو بتیر شي سلويخ کاله 50 کاله شپته کاله اتیا کاله ارسم زندگی ده دا خو دایمي او مستقیم نه دا خو به ختميږي د دنیا د جن خو بتیر شي ختم بشي خو اخرت کې پدې یریګم اخشنه چې په اخرت کې بیا فرشتي مال خپل نه را دي چې یره دی خو درنګ نه تور دی او ما نفرت وکي اسنه په اخرت کې جنت کې حور مال خپل نه را دي او ما نفرت وکي چې یره دا غریب بد شکل دی د شکل خپل نه دی اسنه په اخرت کې نه الله پاک او رب العالمین نفرت وکي چې یره زما د اخوان دی لری کې د درنګ تور دی او دا غریب مسكين دی مال خپل مراوله اسنه جنت را نفرت وکي او جنت وجه داس کس زمون ته مپرې دی او د رنگ تور دی او شکل یې ګډ وړ دی ما سره دغه یاره ده چې اخرت کې را سره فرشتي او حور او جنت او الله پاک هغه نفرت نه کی او ځان نه ملري نه کی دنیا خو اسم تیرا ده او ته ډیر زیات جړل رسول الله مبارک تعالی سره ورکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدای پاک ول ډیر خپل اخلاق او ډیر خپل خوې ورکړو او صحابه سره ډیر مینه کوله داسې مینه به کوله چې پلار بچو سر څنګه کوي او داسې تربیت د صحابه کرامو کړې دي لکه څنګه چې د پلار او استاد د بچو صحیح تربیت دی د پیغمبر علی السلام مینه وسره ده لاس په راخ کوته وی ساعت مجاړه مخه پکېګا الله بم دې ځان ته پریدي نفرت په سر نه کوي زه ګارانټي درکو جنت بم دې ځان ته پریدي نفرت په سر نه کوي فرشتي بم دې ځان ته پریدي نفرت په سر نه کوي د جنت حور بم دې ځان ته پریدي اغیب مسر نفرت نه کوي خو یو خبره ده خبره ده چې پړل کې د ګوري سي ایمان پروتي لړۍ برابرۍ لکه د الله پاک وحدانیت او د الہیت پروتي لکه د شریعت سره او د قران سره او د دین سره مینه او محبت پروتي او پړل کې د نفاق ني او ایمان دی پروتي نو ظاهر شکل ته الله نه ګوري ظاهر شکل ته فرشتي نه ګوري ظاهر شکل ته جنت نه ګوري ظاهر شکل ته حور نه ګوري لکه دی برابرۍ زما تا سره دا ګارانټي ده زه ګارانټي درکوم الله بم دې ځان ته پریدي جنت بم دې ځان ته پریدي فرشتي بم دې ځان ته پریدي حور بم دې ځان ته پریدي خو جوړه دی برابرۍ هغه سعد رضی الله تعالی عنہ دی الله رسوله لمه بالکل برابر دی دغه ګارانټي زه درکوم چې لکه می صحیح وحدانیت او الہیت د الله پروت دی صحیح رب الله منم بل خدای نه منم کہ ہر سراسر اوشی اللہ میں رب دے صحیح رسول اللہ مبارک تد اللہ رسول پیغمبر منم دیکھ لکی ایمان لے زبان
قرآن د الله کتاب د تابع نازل لی کلک ایمان دی کلک عقیده می دا لم برابر د الله رسول لکه می عقیده ټیک دا د دوانو جهان او سردار مبارک وته جوړ دی برابر دی بیغم او سره جنت او د پرشتو او د الله ګارانټي د لزر در کوم دغه صحابي ناست رسول الله مبارک وته وی د الله رسول بیا وته وی صحابه ته مرګرو ته وایا د الله رسول چې ما نه نفرت نه کوي ما سر خو خواته نه کین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیرو خيارو خدای پاک ور ډیره پوهه ور کړی و حضرت سعد توي سعد واده ته خو دړه نه کیږي چې ته ما سره خلق واده نه کینی او ما سره مجلس نه کیږي ما کور نشتا ما په خیال واده ته دړه کیږي کور آبادول غواړي حضرت سعد صاحب ته پجړاش استرګو نوخ کې بای د الله رسول ما سره سو خواته مجلس کې نه کینی لما په ګلاس سو کو بنس کی ما سره په کاسه سو روټه نه خوري خزه بسو کرا کی لور بسو کرا کی خور بسو کرا کی دا خدای الله رسول ډیره بعید خبره ده د دوانو جهان سردار مبارک ته وینا دا سه او کلاشه یو صحابي حضرت عمرو ابن وهب رضی الله تعالی عنہ انصاری صحابي صحابه کرام ډیر خولي اعمال او ډیر د رسول الله مبارک سره ناس ته پاستو په شریعت برابر عملو چې کله بلور دی او صحابي پیغله شو اول کبرشتہ را بس ولا به ورکړه او بیا کبرشتہ نه برابر ده نو رسول الله مبارک له براغي او تبي ده الله رسول ده ما لور پیغله شوی ده یا ده ما خور پیغله شوی ده ده ما رویره یا ده ما خورزه پیغله شوی ده او کو داسې سو کرشتي والا راغو زما د دول په نکاح باندې ورکا څومره خپل کار وسانه طریقه وا دا قصې پکې نه وي دا خو نوکر نه دی او دا ډایرکټر نه دی او دا دانه دی او د کور نشته ور ده خپل ژوندۍ ور صحابه کرامو د دنیا مو د آخرتم انسانو د قسم دی چې او پستيږي یا صحابو تاریخ وګوره صحابو ژوندۍ وګوري نه احد عمرو ابن وهب انصاری اغم رسول الله مبارک لراغلی او سوره مخ کې او توید الله رسول زما یو ولور د پیغله ده د واده قابل ده کدا سه خوغند رشتہ رااله زموږ د لور ته اجازه په نکاح باندې ورک دغه حضرت سعد اسود رضی الله تعالی عنہ ته دوانو جهان سردار مبارک فرمایل حافظ ابن کثیر لیکلی د بدایه او نهایه کې دا واقعه شتا وتوی اے سعدا ویلاش عمرو ابن وهب پیجنی یو د الله رسول پیجنم یاغه ته دروازه اوخه او ته وې چې د دوانو جهان سردار مبارک ما به یاد کی اگر علی گله مستالور پیغله شوې ده او تا وته د نکاح لپاره ویلیو زه رسول الله مبارک را علی گله د نکاح لپاره اغه لور د ماته په نکاح باندې راک دا صحابي وتی د الله رسوله ور مال په نکاح باندې را نکی مانو خلق نفرت گئی پیغمبر علیہ السلام متوی تلاشه د خدای بندا نما دا سوال جواب ورسوا حضرت سعد صاحب را پاسید خوشاله شو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د اخرت ګارانټی را راکړه چې جنت تم نظام ته پریدي والله بم دې پریدي د دنیا ژوندۍ او ان شاء الله برابر شو واده وکم چې واده انسان او کی بچي ولا خدای ورکی خاندان او کور ولا خدای ورکی ژوندۍ برابر شي نو اخرت خو هم برابر شو ان شاء الله دنیا هم برابر شو چې دی لاغه صحابي حضرت عمرو ابن وهب داغه صحابي دروازه وټکوله هغه صحابي आवाज ورکسو کې دی وتوی سعد بن نوم دی پلانکی صحابیم پلانکی انسانم رسول الله مبارک را علی گلم پمنډ منډ باندې رو چې رسول الله مبارک قاصد را علی گلم وتوی وای کنه رو څنګه راغلی دوه تا غونډه قصو چې رسول الله مبارک را علی گلم تا وته د لور د رښتې باره کې ویلیو نو پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کې ناشتي ماته وی چې لاش عمرو ابن وهب تو وایا چې هغه رښتې لا رسول الله مبارک زرا علی گلم د لور د ماته پنیکا راک هغه صحابي چې د او قتل دا خبره وریدا نو اخوا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسر علی گلی لیکن چې ظاهر ته او قتل چې دا غریب غلام دی او دا خو د حبشي اوسیدون کې دی د دې غریب خو کمیسم نشتا یو لنګ ځان نه والي او د خو کور نشته پیزار مستخفیب لخ پیر اغلی دی زیر مال او دولت او کور خو پرې زبو له کور ورکم جامع مولا زوالم پیزار هم زوالم خو ردی خو د حبشي اوسیدون کې دی رنگ نه تور دی شکل ډیر برابر نه دی د مالور بده سره جون څنګه تیری د مالور برازا شک برازا نشي دا خو رشتہ خو چې کې د لور رضا ته وګوري د لور د رضا نه بغیر خو رشتہ نه کیږي نو د لور به رضا شک برازا نشي غریب ډیر پریشان دی دی کور تصور کو ته وی ورته د کینا ذکر کې مشوره کوم
بیبي دراغه بیبي ته وی رسول الله مبارک ته جمون کوم خبره کړې و نو پیغمبر علیه السلام رښتې صحابي را لېږلې دي هغه کور والا وتی ډیره خدا پیغمبر علیه السلام کسرو لېږه رښتې بس لور په نکاح ورکوا دی وته وی ټیک ته خدي پیغمبر علیه السلام را لېږلې خو یو خبره ده چې غریب خو حبشي والا صحابي د حبشي اوسیدونکو د رنگ نه تور دی ظاهري شکل صورت ډیر برابر نه دی اسنه زمونږ د لور په رشتہ باندې رضانی او هغه انکارونه کی جامه پیزار خو زست خبره نه دا برابر شي کوم برابر شي خو شکل صورت او ډول نشتا او جنکه خداسي چې وته وګور چې مشر صحابي دی عمر نم زیات دی رنگ هم تور دی شکل صورت هم برابر نه دی نو اسنه چې هغه لور من انکارو کې پیغمبر علیه السلام خپن شي بیبي وته داسې چلو کا چې ته انکار مکوا وته وای چې تلاش مسجد نبوي ته او زه درځم رسول الله مبارک سره خبره کوم نو پیغمبر علیه السلام سره مشوره وکړي چې کیږي دا صحابي رو د سعد سیب ته وی سعد اسود سیب ته ویرور داسې وکړي چې تلاش مسجد نبوي ته او رسول الله مبارک ته وای چې عمرو بن وهب راته وی زه په خپل باندې درځم او تاسو سره مشوره کوم دا حضرت سعد واپس کچ واپس شو دی پړل کې ځان سره اوس کری وی لکه ځان سره وی اې د الله رسوله تا ته خو مو وی کنه چې ما سره سو په مجلس کې ناس ته پاسته نه کوي ما سره سو کې اوځو بنس کی ما سره سو خبرې نه کوي ما د برشته سو کرا کی دا له سپاین کار دی کرشته را کول خو ډایرک په ویلو چې بس ټیک ته بنې کام در کړه خدا دې انکار راته وکړو دا صحابي را واپس شو چې را واپس شو لوري اهم د پیغمبر علیه السلام صحابیه وکنه وړه خزه خو نه و زمونږ د زبانی جنکه خو نه دي هغه جنکه چې رسول الله مبارک هغه خبره او ارشادات اوریدلې دي قران په خپل اوریدلې دي هغه دا خبره ترې اوریدي مور ته وی مور څه چللې مور ته غونډه قصه وکړه چې ستاره رښتې د رسول الله مبارک یو کسر علی ګلې دي غریب مسکین دی غلام دی د رنگ نه تور دی شکل صورت برابر نه دی مونږ واپس کو او پیغمبر علیہ السلام ته وویل د الله رسوله دا رشتہ د موږ نه د خو خبره رشتہ راولېګا الور وته ولې واپس کدا خو پیغمبر علیہ السلام را لګې د خپن شي وته وی لوري ټیک ته پیغمبر علیہ السلام را لګې خو موږ په راځو استاد وجه موږ واپس کو یارس نه تو صفه خپه چې زم د کوم انسان له نکاح باندې ور کړې رنگ نم تور دی شکل هم ټیک نه دی غریب دی کورې نشتا استاد وجه واپس کو زموږ د طرف خو خبره نشتا الور وته وی داسې چل مورې چې مال کوم رشتہ رسول الله مبارک واخ کړی دا او کوم خاون را له دوانو جهان او سردار مبارک واخ کړی دی او کوم د خاون انتخاب مالا سرور کونین کړی دی د داسې خاون انتخاب مور نه راواله تکول شي او نه مراله د داجی کول پلار کول شو نه ز کول شم چې هر څنګه دی پنالی دلو بغیر د مال او دولت او شکل صورت په خپل کار کوي پیغمبر علیہ السلام علیه گلی د نکاح د پاره زر عظیم زمان نکاح وسرو کې ہمارا طرف نه اذن د عزت مند صحابه کرام داسې خلق غیندې کې سبب خبره نه و رسول الله مبارک تبید الله رسول بل کسل پرشتہ باندې ورکه دیګه د خفغان څخه خبره نشتا لیکن زما عزت مند د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درای او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د گف او د خبره د صحابه په لکه کوم اهمیت پروتو کوم مرتبه پرتاوا اغا صحابي په منډه منډه باندې راغو دا سعد اسود په لار کې رئیسار کا راشه برګری راشه زما راشه بس غونډه قصه وته وکړه خپکیګه ما خبره دغه رنګ و خو زما لور رضا ده تاسو په نکاح باندې رسول الله مبارک ته وایا چې عمرو ابن وهب وی چې بس دا نکاح باندې رضا ده او نکاح تړه بس موږ د لور رضا ده بس نکاح وشوا دی خوشاله شراغ مسجد نبوي ته خان دی خوشاليږي رسول الله مبارک ته وی ساده سنگراله وی جی په خوشاله را عالم پذیر باندې را عالم څنګه رضا شو چې بالکل رضا دي نکاح علی تړه ادوانو جهان سردار مبارک ته وی کینا کور دشته کې دشتا جامه پیزار دشته کې دشتا مہر به ورکول غواړي مہر خو د خزي حق دا وخامخا ورکه بغیر مہر خو کار نه کیږي مہر نه بغیر خو نکاح برابرۍ کې نه دا خو د نکاح ایسه د خامخا و مہر ورکه نو دا مہر څه پیسې یا څه کور څه کټ پوزیشته کې نشتا دی وته د الله رسول د ما خدای یو لنګ نزان نه تو کړی دی نه می کېړې شته نه می پیزار شته نه می کور شته اسم نشتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابو د پاره پشان د پلارو وته یې مخه پکې گلاشه صحابه وته خپل پلان کې ورشه ما وطیات کو 200 درهم بدر کې حضرت عبدالرحمن ابن عوف وته خو
بیا ویلا شهادت علی له موتیات کو 200 درهم با غدر کی او بیا لا شبل صحابي او تیاد کا غنوم مان دی وقت خطا شو وی 200 درهم بدل غدر کی 600 درهم شو نو چې لاړه پیسې ولا ورکړ 600 درهم رسول الله مبارک لرول وی داغه صحابه کرام راکړل وی ورشه په 300 درهم دا خو ځان سره کدا خو د مہر او دا 300 درهم والا بازار ته د مدینه لاړ او ځان له کورس پوزي والا لکه چې کور ته خزراشي کټ پغواړي پوزي بغواړي لوخي بغواړي درګي بغواړي پخلی بګي نو لاشه د بازار کې ځان له لوخو څخه موکا د کور ضرورت او یو بل صحابیو هغه سره 2 کورو او ته وی دل تراشه یو کور دل ورکا تا ته 2 کورونه دی الله رسول ورنه کوله کور دی مشو دا 300 درهم دی د هغه خزه مہر شو او پر 300 درهم ځانه د کور ضرورت والا هغه پورا کا راشه چې کاده له او تړم چې بس واده دی کیږي دا صحابي لاړ یو ورځ 2 درې پکې تیر شو خامہ خزان خلک کور برابرې لوخي درګي برابرې ورځ په پکې تیریږي دی دوران کې د عزتمند د جهاد سفر راغو د جهاد حکم راغو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې علاقه ته جهاد روانې دو چې جهاد روانې دو طریقه به دا و چې رسول الله مبارک په اعلان وکړو صحابه ته چې پلان کې روز باندې به پیغمبر علیه السلام په پلان کې طرف جهاد لذي کم مرګري چې جهاد د تغواړي بازه جهاد کې شریک شي دغه قاصد لار د مدینه په کوڅو کې چغي وای اعلانونه کوي د ماما ډنګي اوازونه لګي چې رسول الله مبارک جهاد روان دي پلان کې وطن ته او کوم مرګرو سره چې سامان خپل وی د جهاد تور وسري اس وسري یا بل سورلی وسره برابرۍ نو رسول الله مبارک جهاد روان دي ځان جهاد لورسوي دا صحابي د مدینه منوره په بازار کې دقه وخت ځان له سودا کې دا واده ګرځي پیسې وسره دي خوشاله دي چې واده مې کیږي چې دا आवाज ترغه غوښه زمې عزتمندو لکه ایمان پروت دی نو لکه د رسول الله مبارک مینه عشق او د الله مینه عشق پروت دی ولی به پروت نشي د رسول الله مبارک وسره کوم مینه وکړه کم اخلاق وسره پیغمبر علیه السلام اختیار کړ د دې صحابه رسول الله مبارک سره مینه نه و ځان به قرباني کو چې جهاد आवाज ورید د مې عزتمندو د واده سوده په ځای پرې خو دا ځان سره وی دا بسنګا مسلمانی او دا بسنګا ایمانی زما محبوب هغه به کافرانو سره جنگيږي په میدان جنگ کې به ولاړی د تور او د غشو غزارونو پکېږي او زه بدلته واده کوم او زه به د واده خوشاله مناوم دا خو سوال نه پیدا کیږي داسې وشي هغه پیسې هغه 300 چې کمې هغه پلو پورې غټه کړې وي هغه مرا کولو کړې او نه اغلار د اسونو په منډه باندې ورغی په 400 درهم باندې خب برابر مضبوط اذان لواغش حافظ ابن کثیر لیکلی دي او هغه 200 درهم باندې ځان لا تور او ډال او چې جنگ کم سامانو پیسې خو سره وي هغه ځان لواغشت او ځان له یو تور نقاب واغشت تور کپڑے واغشتا یرا مخ په پټ کم پدې باندې اسنه رسول الله مبارک می وګوري ما ته وی چې تا ته خو ما وی واده وکا ما خو در واده بندوبست کړو ته جهاد لرالی نو یو کپڑے یو صادر واغشت هغه د مخنه توک نقاب توک صرف سترګې ښکاری او اسی ځان له 400 درهم واغش په هغه اس باندې په واړولا نيزه واچول ډال وسلاس کې تور وسلاس کې دا او راغو میدان جهاد ته رسول الله مبارک په قافله کې شریک شو جهاد لار او چې جهاد میدان ته اورسي جنگ شروع شو د مې عزتمندو مضبوط جهاد کافرانو سره کیږي چې جنگ کیږي دی جنگ دوران کې دی په اس باندې ناشته او دا تور وسره دا او لګیاره د کافرانو سره جنگيږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام داسې بلیګل وی دا جنگ احوال وګوره میدان جنگ وګوره ماته حال وروړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نراغي او د دوانو جهانو سردار مبارک دی د الله رسوله جنگ خوري برابر روان دي کافران ډیر مردار شو خو یو مرګري یو نوې مرګري د مونږ نه پیژنو او خو یو مضبوط اسپان نه ناشته او تور وسره ده او ډال وسره دي او نقاب تور تړلې دي او لګیا دي جهاد کوي او دومره کافری مردار کړ او ډیر په جذبه کې لګیا دي ډیر په جوش کې جهاد کوي او نه پیژن چې څوک ته خصوص صحابي دي کې دي شنو یو مرګري مسلمان شوی راغلی وي مونږ نه پیژنو د نقاب تړلو د جهاد په میدان کې او پته نه لګیدا رسول الله مبارک وتوی کم ځای کې دی نو دې دغه دوران کې تاریخ لیکي حافظ ابن کثیر وی جنگ کو د الله سي چت کړو کافر سره اړمو حضرت علی سے بده الله رسول هغه مخامخ وګور اسپانه چې ناشته دقه سړی دی ډیر برابر جهاد شروع کړی دی او بلا کافرانی مردار کړل د دوانو جهانو سردار مبارک له خدای پاک پوی ور کړو چې دا الله او چت کړو
نو دغه وخت کې دا صادر او دا لنګ او دا نقاب کته راغه دا لاس مکمل ښکارا شو نو چې پیغمبر علیه السلام مبارک دا لاس وکت او دا سینه او تشی وکته د لرینا نو وته وی یره دا خو ماته هغه سعد ښکاری لکه دا لاس تور دی او هغه زخمونو داغونه دی پی دی خو ماته د حبشي هغه صحابي سعد ښکاری دله خو ما پیسې ورکړې جزا الله واده برابر کړه جوړ په هغه پیسو باندې اس غشت دی او جهاد لراغلی دی علي سي ته ورشه تاسو کا आवाज ورکته سو کی نوم دې سره سعد خوني چې دا علي سي پمنډ منډراغو आवाज ورکوي انت سعد الکه سعد رسول الله مبارک علیه گلم تاسو کا دی په اسپانه بار ناس ته ساره خو زو یو سعد ما حضرت علي سي پمنډ باندې را واپس شو چې څنګه حضرت علي سي را واپس شو او د دوانو جهان سردار مبارک له आवाज ورکړي د الله رسوله تاسو خبره برابر ودا او مغه سعد صحابي دي او مغه صحابي تاسو ولا پیسې ورکړي د واده بندوبس ولا کړو جهاد لراغه دي او جنگيږي دغه دوران کې څنګه حضرت علي سي دا خبر رسول الله مبارک لراوړو نو دی یو کافر سره اړم او جنگ کو هغه کافر په یو توري غزارو کو دی د اسن لاندې را پریوت او ډیر زیات خطرناک په تور باندې اولګي زخمی شو خو پیغمبر علیہ السلام خو ته دلری نه ګوري تماشا کې دي چې را پریوت د دوانو جهانو سردار مبارک په خپل ورمنډه کړي صحابه وی دومره تلوار سره منډه واله چې دا لنګ په سر اخ کې کېده پیغمبر علیہ السلام پورې او په منډه ور روان دي حضرت سعد سیبلا چې پیغمبر علیہ السلام ورته زمای عزت مندو ناشنا صحابي دي دا سه مرګ د صحابه په تاریخ کې ما د چام نه کتلې چې څومره صحابه کرامو تاریخ ګوره کنه دا سه ناشنا مرګ چې د صحابي له شهادت الله رب العالمین کوم ور کړی دي دا چالم خدای نه دی ور کړی د دوانو جهانو سردار مبارک ورور رسید دی په خاورو کې پروت او ویني دی بهيږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او په خپل باندې کېناس او رچته کې حضرت علی سے ولار دي نور صحابه کرام ولار دي او په دقیق کې د پیغمبر علیہ السلام سر پروت دی او د دوانو جهانو سردار مبارک د خپل صادر داسې راواغش او د مخنه ولدا ویني او د خورې پاکي په دغه وخت کې دا صحابي د دوانو جهانو سردار مبارک ته سوی د الله رسوله زه خو راغلم نقاب می تړلې او پټ راغلم چې ما به ته اونه ویني خبر برانه نه چې د کتا د واده لګلو خو چې تاسو ر جهاد आवाज مې اورید نو برداشت مې نکړه چې تاسو بر تور په مینس کې یو زب واده کوم دا نشي کېدی نو جهاد لرالم اوس خدای په تور اواله شم مړ کېږم خدای الله رسول یو یره را سره ده دنیا کې همانه بنی آدم نفرت کولره ورانتل چا بر اثر ناست نه کولا چا سر روټه نه خوړله چا سر په ګلاس او په کاسو بنس کله اخرت کې به میزان ته جنت پریدي کې به پری نه دي د جنت حوري و میزان ته پریدي کې پری مې نه دي الله میزان ته پریدي کې پری مې نه دي جنت میزان ته پریدي کې پری مې نه دي رسول الله مبارک دستور ګنوخ کې رواني دي صحابه کرام جاړي او ته وی اے سعدا او مکه وعده مې را سر کړې د مسجد نبوي کې مار ته ویلو چړل دي برابر او ایمان نه پړل کې پروتي نو سادي شکل ته جنت نه ګوري کدا رنگ نه توري ک مسکینه ک فقيره اے سعد زما سره وعده د ګارانټي مې ده چړل کې دی ایمان پروت ته وړل برابر دی الله بم دې ځان ته پریدي جنت بم دې ځان ته پریدي د جنت حوري بم دې ځان ته پریدي پرشتي بم دې ځان ته پریدي هیڅ شر غملت اوانه چې دار سره زما وعده زما ګارانټي ده خو بدی شرط چړل دې ګوره برابر اوړه کې دی ایمان دغه خبره د رسول الله مبارک دې صحابي سره او شوي او دغه خبرو کې دې صحابي نه سو خطا اروت قبر شو شهید شو د دوانو جهانو سردار مبارک داسې مخ واړو حضرت علی سیب ته نور صحابو ته وی دا ورګره مواله او دل کفن ورکه او دفن کې را پاسید غمجن رسول الله مبارک ورځ تیر شو وخت تیر شو صحابو ته بیا ورستو ته پوس کو د الله رسوله هغه سعد سیب کو شهید شو ډېر خوش قسمت انسانو ستا په غیږ کې روح قبض شو او چې کوم وخت روح وزي هغه وخت کې وزرتا د جنت وعده وکړه چې جنت پر ځان ته پریدي زماره سره وعده ده الله پر ځان ته پریدي زماره سره وعده ده فرشتي به ځان ته پریدي حور به ځان ته پریدي زماره سره وعده ده لیکن چړه کې دی ایمان وتا وسره دا وعده وکړه او هغه شهید شو او بیا تاسو مخ بل طرف ته واړو او را پاسې دی دا ولی را پاسې دی ولی مخم ته بل طرف ته ولی واړو رسول الله مبارک وته فرمایل وی هغه وخت ما قسم خوړ ساعت سر می وعده وکړه چې حوري او جنت پر ځان ته پریدي پرشتي به پریدي الله رب العالمین ما ته منظر او خود هغه ما قسم خدای پاک ما ته رښتینه که مخامخ راته خود مخامخ می د جنت حوري وکته
د جنت د سعد هغه بیبیانې مې وکتې کفن یې راغشتې او د جنت اوبه ورسره وې را روانې وې دلې کفن ورکو نو ماله حیا راله د سعد صاحب ښځې وې د هغه بیبیانې وې جنت حورې وې نو ما ته مخ واړو د ما عزتمندو ګوره خبره د زړه ده د حضرت سعد صاحب رسول الله مبارک ورته وی اے سعد اسوده شکل صورت ته الله نه ګوري لیکن چړه دی برابر وي او لکه دی ایمان او تقوا پرتی نو زما د سره ګارانټي د جنت تم نظام ته پری دی الله بم دی پری دی د خبره مقصد مې دا دی چې زما عزتمندو د ټول ارس دارو مدار پړو باندې دی اړه برابر ساتو اړه کې به الله صحیح مینا محبت او صحیح تقوا پیدا کو چړه برابر وي که ظاهر ستا ارسنګ دی که خکلی نه که مال د سره شته که نشته که جیداد دشته که نشته نو الله رب العالمین به د ناراضي او کو ستا په شکل صورت ډیر برابر کړی دی بنگلو کې اوسېږي او لینک کروزر د سره دی سپینې جامې دی چولې دی پټکې دی والې دی لاس کې دی غټه تسبیح نیولې دی برید تخریری دی غټه غټه په نامه پورې ګیره دی نیولې ده لیکن رړې د کبر نډکته رړې د نفاق او د شیطانت نډکته رړې د ریان او د حسد او د بغض نډکته لکه دی صحیح عمل نشته لدی دی د مسلمانو د گاونډي دشمنی لکه دی نفرت د مسلمانو د اسلام پروت دی د مې عزتمندو چته هم دا انسان نشي کامیابې دی چته هم د انسان د دنیا فلاح هم نشي مونږ او د آخرت هم نشي مونږ ظاهر کې هوته خلق دوکه کې هغه مثال می وختي درک چې هغه کالی والا به انسان لیکن زرګر نشي دوکه کولی چې دا کالی دیسی هغه زرګر لیوسي نو ظاهر کې خو به ما وتا بل مسلمان بتا باندې دوکه اخري چې د خو شکل صورت ډېر برابر دی لیکن الله رب العالمین ته خو د انسان له معلوم دی دا د انسان الله دغه سه مخامخ پروت دی دا الله خبر دی ان الله لا ينظر الى صوركم والى اموالكم الله د انسان شکل ته او مال ته نه ګوري بلکې ينظر الى قلوبكم واعمالكم بلکې الله پاک هغه د انسان رته ګوري او د انسان عمل ته ګوري رسول الله مبارک فرمای الا كلكم بنو ادم اے خلق تاسو ټول د یو ادم اولاد بنو ادم د یو ادم علیہ السلام نه پیدا او ټول یو شی لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود نه د عربي په عجمي باندې فوقیت شته او نه د سپین سړي په تور باندې برتری شته که برتری او فوقیت نو الا بالتقوا ګوري هغه دړه د یاره نه دي چې چا پړه کې تقوا پرته ده او د کې تقوا ډیره ده کدی د رنگ نه تور دی او کدی عجمی دی کدی پښتون دی کو پنجابی دی د الله په نس باندې د لوړې مرتبه خاوند دی او د الله ير اوړې خراب دی پاک نه دی نو د مې عزتمند کو دی عربي دی او کو دی د یو مولا زوی دی کو مولا دی کو شیخ الحدیث دی کو هغه امیر دی کو هر څنګه دی خو چړې برابر نه دی د مې عزتمند دا سړی ګډ وډ دی پیغمبر علیہ السلام وای الا فی الجسد مدعا په وجود کې یو ټوټه د غوخه کدا برابر وا نو بجود برابر دی او کدا خراب وا خراب ده اغړل دی نو موږ خپل لونه برابر وو رب صفا کو تزکیه د باطن چوته د موږ صوفیا وای تزکیه د لوته وای رب صفا کو چړه برابر شو د ما عزتمندو ار عمل به برابرۍ د موږ په خپل باندې ټیک شي د موږ روزه په خپل ټیکی د موږ هر یو عمل به برابرۍ رنه بریا وزي رنه به کبر وزي رنه به حسد وزي رنه به حسد وزي نفرت به وزي دشمنی به وزي شیطانت ته وزي منافقت وزي دا اخلاق د انسان د ګنده اوته دل نو دا انسان په خپل باندې برابر شو ار عمل به برابرۍ دنیا به مخي او آخرت په مخوي نو الله رب العالمین دې زموږ لونه صفا کی الله زموږ دړونه اصلاح کی الله زموږ دړونه فساد او زموږ دړونه نخيري لرکی او پړه کې دې الله زموږ صحیح ایمان او صحیح تقوا او صحیح الله رب العالمین محبت او عشق او د پیغمبر علیہ السلام مینا او محبت پیدا کی او زموږ لري الله پاک په قران باندې او په حدیث باندې منور کی او زموږ لري الله په نیکو اعمال باندې منور کی او روخانه دي کی او زموږ دړونه دي الله ګنده خوینه ګنده اخلاق او ګنده خبره او ګنده سوچونه لري کی الله زموږ د ټول اصلاح کی الله د باطن او د ظاهر اسلام کی د ګنده اخلاق او ګنده خوینه زموږ وجودونه پاک کی زموږ ذهنونه کولو کی نیکو اعمال سره مینا پیدا کی سونه بیماران دي یو بیمار دی پر ما ترین کړو دعا وته کې چې هسپتال کې داخل لیکسیډنټ یې کړی دی الله ولا شفای کامله عاجله ورکی سونه بیماران دي ستاسو مرګري رشتہ داران زمونږه ټول الله شفا ورکی کم مردگان چې وفات شوي دي په دې کلی محله کې گاون کې موږ تاسو مشران الله ټول مغفرت نصیب کړي الله زموږ د ټول ناراضه شي دنیا مخه کې آخرت مخه کې د دنیا ټول اعمال د آخرت د والی ذریعہ وګرځي
د فتنو نه، د آفات او بلیات او غمونو پریشانو ټینشنونو جنگ جګړو نه، عدالتونو مقدمون الله زموږ اجتناب او پناه نصیب کړي. الله تعالی رضا شي، اخر خاتمه په ایمان کې، اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله.